د دې آیات مبارکه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا چې دغه سورت مبارکه یو آیات ده دغه په باب کې راځي ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وی دا آیات مبارکه چې نازل شو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ما په کوټه کې وو ما په لمبر باندې وو نو حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت فاطمه زهرا را وغوښته حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما را وغوښته په څادر کې د ځان سره پټ کړه بیا حضرت علی صاحب راغی هغه د شاده طرف نه وسره کېنه حضرت فاطمه حسنین مبارکین مخته شاته په دا یو څادر په واچو په ټولو او بیا یې ویلې ای رب کریم اللهم هؤلاء اهل بیتی دا د ما اهل بیتی اتاخو وعده ده چې د اهل بیتو ګناه ختمه دیغو تطهیر کړي نو فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها چې په کوټه کې ناسته د دې کوټه ده یغه غورته کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زم دې سره يم چې په دا څادر کې ما مور پټه کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته انت علی مکانک وانت علی خیر ته په خپل ځای کې نه ته په خیر د دې آیات نه بعد حضرت نبی علیہ السلام د سحر منځ ته چې تیرېدو د حضرت علی په کوټه د حضرت علی رضی الله عنه کوټه د کوټو په مابین کې و نو چې تیرېدو به د تیبه په زور د آیات مبارکه ورته ویلې یا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا منځ اهتمام وکي اوس د دې آیات مبارکه د شان نزول او دغه واقعینه شیعاګان غلط استفاده کوي هغه دا وی چې اهل بیت ان حضرت صلی الله علیه وسلم دا حضرت علی حضرت فاطمه او حسنین مبارکین دي دا بنی هاشم سیدان دي دادي ازواج مطهرات په اهل بیت کې نه داخل یو دا خبره کوي دوم دی دا وی چې دا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم دي د دې نه ګناه نشته ولی الله د دې د پاکي خبره ذکر کړی ده لیکن دا دواړه خبرې به بنیاد دي ازواج مطهرات اول مستاق دی آیات ده لغتا و نقلا اهل لغت ټول په دې متفق دي اهل البيت چاته وي چې دغه کومه کوټه چختل موږ تاسو نو دا کوټه د پلان کې طالب ده چاپ کې وسیږي بلکې نه چاپ کې وسیږي یغه ته نسبت کې نو ازواج مطهرات کې وسیده ک حسنین مبارکین او حضرت فاطمه الزهرا او حضرت علی کې وسیده ازواج مطهرات کې وسیده د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام بشارت ته چې ملائکه راغله حضرت ساره رضی الله عنها غوږدا قصه چې مابین کې ذکر کیږي الته حضرت ساره تعجب کوي په دغه عمر اولاد ناغه چې د الله فضل پتا چې اهل بیت ډیر د اهل بیت تاخد رسول اهل بیت رسولیه ازواج مطهرات خو اول دي دا حدیث کې دغه ته اشاره ده انت علی مکانک وانت علی خیر ته څه ضرورت لري چې صدر کې ځان داخله چې په دغه کې اهل بیت کې داخل شي ته خو یې اهل بیت زه د امرګری ته بار د وی مخ کې احادیث پرانا کې چې موږ تاسو د طالب خبره کوله نبی علیہ السلام ډیر له حاجه چا ساتو په مسافر او د نوی واردینو خلکو ساتو کنه ځکه دا خو خپل اشتباه داوه چې حضرت فاطمه خو واده کړي حضرت علی سید د تر زوی ده حسنین مبارکین خو دیغه اولاده ده دا خو د لغت په اصطلاح اهل بیت نه بلل کیږي د لغت په اصطلاح اهل بیت نه بلل کیږي اوس نو رسول الله دې راټول کړه چې خلق په دې پوي کې چې دا هم اهل بیت دا هم د سينه چې انحصار په دې کې ده چې دی اهل بیت نه دا هم اهل بیت لکه ازواج مطهرات چې اهل بیت دا هم اهل بیت دا دې د غرض لپاره نه دې د لپاره چې دا نور تردید کوه ولی د حضرت زینب د نکاح واقع مخ کې موږ تاسو تیر شوی د سبا سبق کې بم ان شاء الله دالت ترمذی شریف کې چیرې راشي چې نکاح د زینب ولیمه او ماړی خبره تیر شو چې هغه څه کسان ناستو نور قصه خو به ان شاء الله سبا ته کو
چې نبی علیه الصلاة والسلام په ازواج مطهراتو ګرځېدو چې تر څو ګوندې دا میلمانه لاړ شي هرې بیبي مبارکې دروازې ته چې وردرېږي السلام علیک اهل البیت السلام علیک اهل البیت ورته وی که نه وی خو دی اهل بیت. دومه خبره د عصمت ده. د عصمت خبره صرف انبیا معصوم دي. د انبیاو نه سوا چې څومره انسانان دي معصوم نشو ورته ویلی. او داسې کېدی شي لکه مخکې موږ تاسې د دعاو په باب کې چې خدای پاک د هرې ګناو نه مې وساتې هلته موږ تاسې ویلي وو چې سړی د ټولو ګناو نه د حفاظت سوال د عصمت په عنوان دی نه کوي چې بې ادبي ده چې ما معصوم کې خو دا ویلی شي چې خدای د ټولو ګناو نه مې وساتې. ولې دا ممکن ده چې یو انسان د په امت رسول الله کې داسې وي چې په ټول عمر خدای د ګناه نه وساتي. عصمت انبیاو واجب ده. عصمت اولیاء جائز ده. عصمت انبیاء واجب ده. اما عصمت اهل الله دا وای جائز ده. نو چې جائز شو ممکن شو سوال دی ممکن راغی که دی محال خو دی ممتنع شو خو سوال ونه شو خدای پاک ټول عمر مې دی ګناه نه وساتي. دا سوال جائز ده. دا سوال جائز ده. نو کېدی شي چې الله تعالی یو انسان ټول عمر دی ګناه نه وساتي خو دغه انسان ته محفوظ وي معصوم نه. انبیاء ته معصوم وي اولیاء د خدای چې خدای په کې داسې مقام ته ورسوي چې د ګناه تسلط په دوی باندې نه راځي نو هغو ته بیا محفوظ ویل کېږي چې دا محفوظ دی معصوم نه. نو اهل بیت ان حضرت صلی الله علیه وسلم خپل مقام لري. العیاذ بالله د دې غوندې بې ادبه نه یو. داسې به نه کوو لکه ناپوهیان یو نفر چا راته قصه کړه وایي ایران ته تللی و د ایران نه چې راغی بیا موږ پوښتنه تر کوو وایي ویره چې دی ډېر بې ادبه و دی به د موږ حضرت عمر صاحب ته کنځا کړي ما به د دی حضرت علي صاحب ته کنځا کړي. حضرت عمر هم د موږ د حضرت علي هم د دی د ولا که د دی د دی ده که د موږ ده دی دعوا کوي دی دعوا کوي دعوا ځان ته خبره ده. دعوا خو اکثره دا ناړمان کوي په زور چې بل شی اخذ کوي. خلفای راشدین د خلافت په سلسله کې چې ما درته تحقیق وکړه دا څلورم مقام کې چې دی خلیفه مقرر کړی دا شو یو مقرر کړه اهل سنت والجماعت خو دی خو نه ده خو نه دی امیر مقرر کړی ده نه دی په هغه کې ده خو دا ځان ته خبره ده یعنی دا ادعا ځان ته خبره ده. پاک دی مقام ډېر عالی مقام ده د رسول الله اهل ده. ګورې دام د رسول الله امتیاز ده. د عام خلکو نسب د زوی د لارې نه ثابتېږي. پلانکای د پلانکي قوم د ټول دا یو قوم بلل کېږي. لور د دوی واده شي په بل قوم کې د هغې لور اولاد چې پیدا کېږي د هغه قوم په نسبت یادېږي. ده ته نسبت نه کېږي چې دا پلانکی د پلانکی زوی ده نو پلانکی قوم ده. د مور قوم نه وي. قوم د چا حسابېږي؟ د پلار حسابېږي. اما سعادت مبارکین عام د چا نه راغلی دي؟ د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها اولاده ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور د طرف نه دا هم د ده په امتیازاتو کې ده د ده په خصوصیاتو کې ده. د نسب عالی ده. کنی ګورې په ښځو خو میړه عالی وي. الرجال قوامون علی النساء خو دا د ده امتیاز ده چې د ده شرافت ده د ده جز ده. حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی صاحب خو هم د ده قریب ده اخو هم د ده د خاندان ده خو لیکن خبره دا ده چې د نسب په لحاظ د دې د طرف نه حسنین مبارکینو چې څومره اولاده راغلي د فاطمه د نسل نه چې څومره اولاده تر نن پورې موجوده ده ټولو ته سیدان ویل کېږي. نو دا یې وایي د دغه دپاره تاکیدن ذکر کړه دا شپږ میاشتې به هم چې غږ پکو دی هم متوجه کړي د خبرې ته چې خپل مقام وپېژنئ د عباداتو پایبندي کوئ چې الله تعالی وایي چې د تاسې ګناه یو خدای پاک معاف کړي. وایي دا یې دی متوجه کول حضرت علي صاحب و خاندان خلکو ته هم په دې تنبیه وه چې ته دا مه وایې چې دا لور خو واده شوی د پردي کور ده. دا پردي مه بولئ دا د ما اهل بیت دي. نو دا آیات مبارکه لیذهب عنکم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا لکه ازواج مطهرات چې مصداق دي لکه ازواج مطهرات دغسې دا حضرت علي صاحب د خاندان سلسله چې د دا هم ټول په اهل بیتو کې دي.